او یا پما پکړې ښځه پرېږدې نو او یا بیا به د مور خپل خوری لا ورکوي نه تاسو کښېنئ جی ضمیره راځئ راپسې ښه خاموشه ښه لږه ایکو ورته ورکه زړګیا او جارو په منځ دالان کې پرېږده هی په کوڅه تېر شو یار دی بل وطن ته ځینه او مدام به زه در سره نه یمه او چې به د زلفې د خنډانو خلاصومه او زما د غرونو پناه یارانو دیدن د باد سره شامل کا چې راځي نه او زما د څه وکړل چې لاړې او په ځان دې اور کړل د یارانو محفلونه او یا په ماشه کې جانان خبر کوي نو او یا که څوک مې خوښوي د هندوې لور به یمه او مینه دې منم ستا نظر شمه او یما د ارام ګولۍ خوړلي خوب راځي نه او تنبل په ګوټ کې چرتا کېدی نو چې اواز راکاږو پړپوسانو پته به ولګي او نن تنبل مارا جنۍ ګورتا کوزوینا او تنبل پشړق وها محبوبه سبا به ګورم ستا د ګوتو پر هرونه زما دې څه نصیب کړو خدایه نو همزولې ګل شوې زه بوټی ورېږېدمه او د رغېدو امید مې نشته نو او تاو کړې غشي مې پر زړه خوړلې دي نه او ستا یارانې ته به ټینګ نشمه د مور خپل خوری لا ورکوي نه او جانان مې زیلې د زړه پرېکړې او لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما او د زلفو تار مې اوبو یوړو په غم شریکه یاره نسا ګودرونه او زړه مې د سوات حسینو یوړو هی تشه پنجره په ملکڼه راکوزومه او تاوان د دواړو برابر دی نو مات بیللی تازه بیللی یما رات ستونزه د پیسو د دکاندارا زندگی دلتا پسو د دکاندارا
راته ستونزه د پیسو د دوکاندارا زندگی دلتا پسو د دوکاندارا دا چیزو یم برباد د چا د لاسا هغه پیغلا په مزو د دوکاندارا هغه پیغلا په مزو د دوکاندارا ډېره مننه کوم جی خوشحاله راته اوسئ د الله